کله چې روژه د روغتیایي، روحي، رواني او اجتماعي پلوه کومې ګټې لري، په لنډ ډول به ورباندې خبرې وکړو. لومړی به پر دې خبرې وکړو چې روژه نیول د روغتیا او طبي اړخه کومې ګټې لري. روژه د طبي اړخه څو مهمې حیرانوونکې ګټې لري چې د مختلفو څېړنو او ریسرچونو په پایله کې پېژندل شوي. روژه نیول د وجود میتابولیزم اصلاح کوي او ورسره یو ځای د وزن په کمولو کې کومک کوي. ځکه هغه شخص چې روژه یې نیولې وي، یو خوراک نه کوي او بل د وجود ذخیره شوې انرژي هم په زیات اندازه په مصرف رسېږي، چې په نتیجه کې د شخص وزن راکمېږي. روژه نیول زموږ هضمي سیستم استراحت ته پرېږدي، د نس بادونه او بدهضمي هم کموي او د هضمي سیستم سره د زهري موادو په خارجولو کې کومک هم کوي. د دې هر څه برسېره د اینې او پښتورګو وظایف هم اصلاح کوي، چې د هر څه د روژې په برکت سره ترسره کېږي. روژه مو د شکرې په ناروغۍ د اخته کېدو خطر راکموي، ځکه چې روژه نیول د انسولین حساسیت زیاتوي او همزمانه د وینې ګلوکوز کښته ساتي او د شکرې په کنټرول کې کومک کوي. روژه ستاسې دماغي روغتیا ته وده ورکوي، حافظه مو اصلاح کوي او د ذهني ځیرکتیا سبب کېږي او د دې هر څه برسېره ستاسې تشویش راکموي او د دماغي تخریبي ناروغیو خطر راکموي، لکه الزایمر ناروغي چې په غربي نړۍ کې یو ورځ تر بلې واقعیت زیاتېږي. او روژه نیول بیا د زړه روغتیا ته هم ګټه لري. د زړه روغتیا د LDL په کمولو او د HDL په زیاتولو سره ښه کوي، تر څو د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو خطر کم او شخص نورمال ژوند وکړي او د دې ترڅنګ د وینې فشار هم نورمال او منظم ساتي. روژه نیول ستاسې په وجود کې التهابي پروسې راکموي او د دایمي یا مزمن ناروغیو خطر راکموي، چې د هډوکو د بندو او سالندي ناروغیو شدت راکمېږي. که چیرې تاسې پر وخت بیده شئ، نو روژه ستاسې خوب او دماغي حالت منظموي، ځکه چې روژه د تشویش او اندېښنو په کمولو او د وجود په هورموني توازن برابرولو کې پراخه ونډه لري، چې په دې سره ستاسې خوب او دماغي حالت منظم کېږي. اوس به د روژې مبارکې پر روحي او رواني ګټو خبرې وکړو. روژه نیول د مسلمان عقیده قوي کوي او روژه نیونکی کس ډېر ژر خدای جل جلاله ته نږدې کېږي او خپل ځان او عمل ته متوجه کېږي. روژه نیول د اشخاصو حوصله او شفقت زیاتوي او د روژې په نیولو سره په رزق کې برکت اچول کېږي. روژه ستاسې مهرباني، مینه او سخاوت زیاتوي او شتمن د اړمنو سره د زکات له لارې کومک کوي. او روژه د کورنۍ او ټولنې ترمنځ اړیکې قوي کوي، ځکه خلک ټول یو ځای د لمانځه ادا کولو او د روژې ماتولو ته راځي او یو د بل سره اړیکې او قرابت زیاتېږي. روژه نیول ستاسې تشویش او اندېښنې راکموي او ورسره یو ځای ستاسې په منځ کښې سوله او ثبات راوړي. د روژې پر اجتماعي ګټو به خبرې وکړو چې روژه د اجتماعي پلوه کومې ګټې لري. روژه یووالی او اتفاق قوي کوي، ځکه ټول خلک روژه مات، لمونځونه او تراویح او ټولنیزو خدمتونو لپاره سره یوځای کېږي او ترمنځ یې یووالی او اتفاق قایمیږي. د روژې په برکت د غریبو او بېچاره انسانانو فکر درته پیدا کېږي، تر څو د هغوی لاسنیوی وکړي. او د روژې په نیولو سره د غیر صحي عادتونو شمېر راکمېږي، ځکه زیاتره خلک نسوار او سګرېټ پرېږدي او د بازار غیر صحي خوراکونه